تبدیلي راولي کوم ټیکهداران چې پخوا په دې باندې وه نن دوی د دې وخت ته ډېرې چې دوی د دې ځوانانو ته توقع ورکړي اوس پېژنو دا کوم پخوا کوم انسانان چې وه دا کوم ټیکهداران چې هغو ته ورنکړي زه نن پر ځوانانو دا غږ کوم چې نن عمران خان خبره چې تبدیلي د قوم یو غټ شمېر د سګزي قوم د دا وخت راغونډ شوی دی ډېر غټ شمېر د کمپین یو ډېر غټه جلسه دا وخت شروع ده په دې حواله څه ویل غواړي یو دم دونه بدلون راغلی دی چې خلک دونه اعتماد او باور دا څنګه شوی دی دا د قوم جذبه ده پخوا په انسانانو کې دوی بې وفایي چې دوی چې دا کوم چې راغونډ شوي دي د وفا لپاره د کوم چې بې وفایي یې کړې ده وفاداره ګوري دا کوم ځوان چې ولاړ دی دا وفاداره دی څونه شمېر بولې د انسانانو ولې چې موږ روانو ډېر غټ کاروانونه اوس هم یو طرف ته سرکار انتظامیه وایي چې تریډ الرټ دی د خطرې نښانیانې بجاول کېږي بل طرف ته دونه غټ شمېر جلسه انعقاد کوان څونه غټ کار بولې دا ډېر غټ دا د امتحان خبره ده چې ځوانانو دا خپل مرګونه وایي موږ مرګ غواړو کمزوري نه اختیار کوو چې څه کوي حالات د الله له طرفه څه یو څه نور نه بدلون نه راځي د 15 تاریخ د ټاکنې په ورځ څه امید لرئ چې د چمن ولس په څومره شمېر کې راوځي او صادق او عدلولي ته ووټ ورکړي امید مې حالات شته دا دی نه چې د هر قوم لپاره موږ سره مینه ده د هر قوم موږ سره بلنه ده د هر قوم موږ ته عزت راکړی دی موږ ورته عزت امید مې دا حالات شته چې ګډ قوم موږ ته ووټ راکړي